ډېر پخوا وخت کې د لوړو غرونو په منځ کې یو وړوکی او ښکلی کلی و. د دې کلي خلک ډېر محنتي، مهربان او ساده وو او په خوشحالۍ سره خپل ژوند تېراوه. په همدې کلي کې یو ځوان هلک اوسېده چې نوم یې احسن و. احسن له خپلې زړې او ناروغې مور سره ژوند کاوه. د هغه مور ډېره کمزورې شوې وه او نور یې د کور کارونه په سمه توګه نه شوی کولی. یوه ورځ د احسن مور هغه ته وویل: زویه، زه غواړم ستا واده وکړم څو څوک وي چې ستا او زما خیال وساتي. احسن په درناوي ویل: مورې، لکه څنګه چې ته وغواړې زه چمتو یم. وروسته د هغه مور یوه ښکلې او ځوانه نجلۍ پیدا کړه چې نوم یې سنا و. احسن او د هغه مور د سنا کور ته ولاړل، د واده خبرې وشوې او ډېر ژر د دواړو واده ترسره شو. په پیل کې د دوی ژوند ډېر خوشحاله او آرام و، خو لږ وخت وروسته حالت بدل شو. سنا به اکثره وخت په خپل موبایل بوخته وه او د کور کارونو ته پام نه کاوه. د احسن زړې مور به په زحمت سره کارونه کول، خو سنا به ورسره مرسته نه کوله. یوه ورځ د احسن مور سنا ته وویل: لورې، لږ را سره مرسته وکړه، زه ډېره کمزورې یم. خو سنا په سړه لهجه ځواب ورکړ او مرسته یې ونه کړه. ورځ تر بلې د دوی تر منځ شخړې زیاتېدې. حتی یوه ورځ سنا د احسن مور په غسه کې پر ځمکه وغورځوله. د کور فضا خرابه شوه. کله چې احسن کور ته راغی، مور یې ورته ټولې خبرې وکړې. هغه ډېر خفه شو، خو څه یې ونه ویل. شپه شوه، مور یې ورته وویل: زویه، ستا ښځه زما سره بد چلند کوي. که داسې دوام وکړي زموږ ژوند به خراب شي. سبا سهار احسن له خپلې مېرمنې سنا سره وویل: راځه نن ځنګل ته لاړ شو، لږ لرګي راوړو. سنا ورسره روانه شوه، خو هغې نه پوهېده چې د احسن په زړه کې څه روان دي. کله چې دوی د ځنګل منځ ته ورسېدل، ناڅاپه یو پټ خزانه ولیده. دواړه حیران شول. هماغه وخت له خزانې نه یو جن راښکاره شو. ویې ویل: دا خزانه به یوازې هغه وخت در سره لاړه شي که تاسې د خپلو زړونو رښتیا ووایاست. که دروغ مو ویل نو هیڅ هم نشئ وړلی. احسن لومړی خبرې وکړې او ویې ویل: زه تا دلته راوستی ځکه غوښتل مې چې تا یوازې پرېږدم او بیرته لاړ شم. زه له تا خفه وم ځکه تا زما د مور سره بد چلند کړی. سنا دا خبرې واورېدې، سترګې له اوښکو ډکې شوې او په پښیمانۍ ویل: زه خپله تېروتنه منم. ما ستا د مور عزتون هکړ. زه له تا او له هغې دواړو بخښنه غواړم. زه غواړم چې خپل چلند بدل کړم. جن د دوی خبرې واورېدې او موسکی شو. وی ویل: تاسې رښتیا ویل او همدا رښتیا ستاسې تر ټولو لوی قوت دی. وروسته خزانه د دوی شوه. احسن او سنا دواړه خوشحال شول، خو تر ټولو لویه لاسته راوړنې خزانه نه وه، بلکې د دوی تر منځ رښتیا، بخښنه او مینه وه. کله چې دوی کور ته ستانه شول، سنا د احسن له مور نه بخښنه وغوښته. هغې ژمنه وکړه چې له دې وروسته به د هغې خدمت کوي او درناوی به یې کوي. د دې وروسته د دوی کور بیا له مینې، درناوي او خوشحالۍ ډک شو. د کیسې سبق: انسان کله هم بې له رښتیا، درناوي او بخښنې نشي کولی خوشحاله ژوند ولري.